بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو سره د هغوی د مزاج سره سم تعامل کوه، لکه څنګه چې تاسو په تیرې خپرونه کې واوریدل. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلامي لښکر سره یو ځای د مکې مکرمې د فتح لپاره روان شو، وړاندې له دې چې اسلامي لښکر مکې ته ننوځي، ابو سفیان له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مخ شه او اسلام قبول که. دا ډیره اوږده پیښه ده چې د بیانولو څخه یې د بیان لپاره اړینې خبرې دا دي. کله چې ابو سفیان مسلمان شو، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وویلې، ای د الله رسوله، ابو سفیان اعزاز خوښوونکی سړی دی، دته یو څه اعزاز ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې سمه ده، څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړ شي هغه ته امان دی، څوک چې خپله د کور دروازه بنده کړي هغه ته هم امان دی، او څوک چې جومات ته دننه شي هغه ته هم امان دی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې بیرته مکې ته ستون شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکتل چې دا همغه سړی دی چا چې بدر، احد او د خندق جنگونو ته قریش د مسلمانانو د مقابلې لپاره راوړي ول، او دا همغه انسان دی چې په ډیرو جنگونو کې د قریشو قیادت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نوي مسلمان شوي قائد ته د اسلام د زور ښودلو په مخه عباس رضی الله تعالی عنه ته ویلي، عباسه، ابو سفیان باید د غره په لمنه کې ودرولی شي تر څو هغه له هغې لارې څخه د تلونکي الهي لښکر سیل وکړي. عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه له ځان سره او د شیلۍ په تنګي او کږلیچ کې ودرېدل، یعنې د غره په لمنه کې ودرېدل. دا هغه ځای و چې اسلامي لښکر پرې لکه د تند او سپان د سیلاب په څیر را روان. ټول قبایل له خپلو وګړو سره تیریدل. لومړنۍ قبیله چې تیره شوه، نو ابو سفیان د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه، دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه، دا د بنو سلیم قبیله ده. ابو سفیان وویل، زما له بنو سلیم سره څه کار دی؟ بیا یوه بله ډله تیره شوه. ابو سفیان بیا پوښتنه وکړه، دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه، دا د مزینه قبیله ده. ابو سفیان وویل، زه له مزینه سره څه تعلق لرم؟ هره قبیله او هره ډله به چې تیریدله، نو ابو سفیان به یې په اړه له عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوله. عباس رضی الله تعالی عنه به یې چې په اړه معلومات ورکړل، نو ده به هر ځل ویل چې زما له دې سره څه اړیکه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرو او انصارو د ښکلې او ځلانده ډلې په جلوه کې روان. دغې ډلې ځانونه په اوسپنیزو او فولادي پوښونو کې تاو کړي ول او داسې ښکارېدل لکه یو اوسپنیز دیوال. ابو سفیان یې په لیدلو سره بې اختیاره پوښتنه وکړه، سبحان الله، دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ، د مهاجرو او انصارو په جلوه کې محمد رسول الله روان دی
ابو سفیان وویلې دا سور مرګ دی، په هیچ چا کې له دوی سره د جنگ کولو تاب او همت نشته. ابوالفضله ستا د وراره پادشاهي خو قسم په الله ډیره غوره او زبردسته شو. کله چې ابو سفیان دا خبرې وکړې نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان ته د وضاحت لپاره وویلې دا پادشاهي نه ده، نبوت دی، نبوت. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه یې د اثبات لپاره د سر خوځولو په اشارې سره وویلې هو اوس به همداسې ویل کیږي. په اسونو سپاره چې تیر شول نو عباس رضی الله تعالی عنه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته وویلې اوس زر تر زره د خپل قوم خواته لاړ شه. ابو سفیان په منډه منډه مکې ته ورسید او په لوړ غږ یې وویلې ای قریشو، دا محمد صلی الله علیه وسلم دی او ستاسو د مقابلې لپاره دومره لښکر راوړی چې په تاسو کې د مقابلې کولو طاقت نشته. له دې امله چې هر څوک د ابو سفیان کور ته راشي هغه لپاره امن دی. خلکو په یوه خوله وویلې عجیبه ده، ستا کور به زموږ د څومره کسانو لپاره په کار راشي، یعنې ستا په کور کې به څومره کسان ځای شي. ابو سفیان خپل اعلان جاری وساته او ویل او هر څوک چې د خپل کور دروازه بنده کړي او کور کې کینی هغوی لپاره هم امن دی، او هر څوک چې جومات ته ننوځي هغوی لپاره هم امان دی. چا د خپلو کورونو دروازې بندې کړي او څوک جومات ته لاړل او څوک د ابو سفیان کور ته ننوتل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوړ علم او د معاملې په اړه پوهه وګورئ چې ابو سفیان سره یې د هغه د مزاج سره سمه کړنلاره غوره کړه. دلته دا خبره هم اړینه ده چې کله تاسو له یو کس سره خبرې کول غواړئ نو تر ټولو وړاندې د هغه د مزاج او طبیعت په اړه ځان خبر کړئ. دې سره به تاسو ته کار آسانه شي چې له دې سړي سره د خبرو کولو تر ټولو غوره لار کومه ده. همدارنګه د حدیبیې د صلح په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مهاجرو او انصارو 1400 کسان مل ول. له دوی سره د هدیې څاروي هم ول او د عمرې د احرام تړلو په حال کې روان و تر څو خلک په دې پوه شي چې مسلمانان د بیت الله شریف زیارت لپاره روان دي. مسلمانان چې کله مکې مکرمې ته نږدې شو نو قریشو ښار ته له ننوتو څخه منع کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو صحابه و کرامو سره د حدیبیې په مقام کې تم شو. قریشو د مذاکراتو لپاره د کسانو په لیږلو پیل وکړ. دوی د خبرو لپاره لومړی سفیر د مکرز بن حفص په نوم مسلمانانو ته ولیږه. مکرز خو له قریشو سره اړیکه ساتله خو د عهد ساتلو هیڅ پروا یې نه کوله. هغه یو بدکاره او بدعهده انسان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د راتلو سره سم وویلې دا ډیر بدعهده انسان دی. چې کله مکرز بن حفص راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکرز مزاج ته په لیدو سره وویلې موږ دلته د جنگ لپاره نه یو راغلي بلکه موږ د عمرې ادا کولو په نیت راغلي یو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هیڅ لیکلې وثیقه ورنه کړه. دا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې پوه و چې راغلی کس د وثیقې وړ نه دی او یو بدعهده انسان دی. مکرز پرته له کومې داسې پایلې چې قریشو ته د منلو وړ وي بیرته ستون شو. دا ځل قریشو یو قلمپوه سید الاحابیش حلیس بن علقمه ته د سفارت چارې وسپارلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې د مذاکراتو لپاره ولیږه. د عربو د احابیش په نوم یو قوم و چې په همدغه وخت کې د بیت الله شریف د خدمت په مخه په مکه مکرمه کې میشت. نه یوازې دا چې دوی د بیت الله خدمت کوه بلکه له قریشو سره یې حلیفانه اړیکې هم درلودلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حلیس بن علقمه ولید نو ویې دا سړی له یو داسې قوم سره اړیکه لري چې د قرباني د ګډورو ډیر تعظیم کوي. له همدې امله تاسو د هدیې څاروي د دې مخې ته ودروئ تر څو یې په غوړېدلو سترګو وګوري.
حلیس بن علقمه چې دوی احرام حال یې ولیدل او له دوی سره د ذبحې لپاره د اوښانو او د پسونو رمې ولیدلې چې په دښته کې تر لرې ځایه خپرې شوې وي نو له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرته له لیدنې بیرته ستون شو او قریشو ته یې وویل موږ ولې داسې کسان ښار ته له ننوتلو څخه منع کړو چې د عمرې په نیت راغلي وي قریشو په دې خبره سخت ورټلو او ویې ویلې کینه ته اطرافي سړی ته صحرایي سړی په دې خبرو نه پوهیږي دې سره حلیس سور شو او ویې ویلې ای قریشو موږ تاسو سره د دې خبرې لپاره تړون نه و کړی او نه مو در سره د دې ظلم تر سره کولو لپاره اړیکې ټینګې کړې وي آیا هغه خلک چې د بیت الله عظمت او مینې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکوي هغوی دې له عمرې کولو څخه منع کړی شي قسم په هغه ذات چې زما ځان د هغه په لاس کې دی تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم مخې ته ونه درېږئ که نه نو زه به د احابیشو سره یو ځای په تاسو راپرېوځم قریشو په ځواب کې وویلې ته غلی شه موږ په خپله خوښه د پریکړو کولو خاوندان یو له دې وروسته دوی د مذاکراتو لپاره د کوم مشر او مخور کس د لیږلو پریکړه وکړه دا ځل یې عروه بن مسعود ثقفي د مذاکراتو لپاره وټاک عروه ویل ای قریشو مذاکراتو څخه د بیرته راغلو کسانو سره ستاسو سلوک ما ولیده تاسو پوهیږئ چې زه ستاسو د اولاد پر ځای یم او تاسو زما د پلرونو پر ځای یاست خلکو ځواب ورکه تا رښتیا وویل ته زموږ په وړاندې د اعتماد وړ کس عروه بن مسعود ثقفي د خپل قوم سردار بلل کېده او د هغوی ترمنځ د لوړې درجې او مرتبې خاوند رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مذاکراتو لپاره روان شو دا واقعه به واورو خو د یوې دمې نه وروسته قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ عروه بن مسعود ثقفي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مذاکراتو لپاره روان شو کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ورسید نو مخامخ کیناست او په خبرو یې پیل وکړ ای محمده صلی الله علیه وسلم تا له ځان سره بانډچیان د دې لپاره راوړي تر څو یې په ملاتړ دا ښار فتح کړي ته څه فکر کوې دا قریش دی قریش هغوی ستا په خلاف د جنگ کولو اعلان کړی او په ځوانو اوښانو سپاره د خپلو اولادونو سره ستا د مقابلې لپاره راوتلي دي عروه بن مسعود ثقفي وایي هغوی قسم کړی او له الله رب العزت سره یې وعده کړې چې هیڅوک به دې ښار ته په زوره دننه نشي قسم په الله چې زه ستا دې ملګرو ته ګورم داسې ښکاري چې سبا به دې په سپین میدان کې یوازې پرېږدي او درڅخه به وتښتي کله چې عروه بن مسعود ثقفي دا خبره وکړه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې ناست د عروه د خبرو اوریدو سره په جذبه کې راغی او ویې ویل ځه ورک شه او د لات شرمګا وڅټه آیا موږ به محمد رسول الله ځان ته پرېږدو او ورڅخه به تښتو دا سخت او تریخ ځواب چې د خپل قوم مشر واورېد نو حیران پاتې شو هغه د داسې ځواب سره آشنا او عادي نه و خو د ده په سر چې د جهل سرکشي او غرور کومه نشه سپره وه د هغې ماتولو ته همدغسې تریخ او بېخونده ځواب پکار و عروه ځان راټول او قابو لږ چې په هوش کې راغی د ځواب ورکوونکي په اړه یې پوښتنه وکړه چې دا څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ دا ابن ابي قحافه ده یعنی ابابکر الصدیق ده عروه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته په لیدو سره وویلې که چیرې ستا پر ما یو احسان نه وی نو د دې خبرې به مې ډېر ښه ځواب درکړی وی خو دا ځواب د همغې احسان بدله وګڼه له دې وروسته عروه د خبرو په دوران کې ترخه الفاظ ونه کارول بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خبرو په دوران کې د هغه ګیره نیوله مغیره بن شعبه
چې له سره تر پښو یې د اوسپنې جامه اغوستې وه او د محمد رسول الله شاته ولاړ وه د تورې په څوکه یې د ده لاس منې که یعنې پرې نه ښوده چې د محمد رسول الله ګیره ونیسي خو بیا هم د لاس د محمد رسول الله مبارکې ګیرې ته یې وړ مغیره یې بیا د تورې په څوکه لاس منې که دریم ځل چې لاس ور وړاندې که نو مغیره ورته ویلې وړاندې له دې چې لاس دې بیرته له ستنېدو ووځي خپل لاس د رسول الله له ګیرې څخه لرې که یعنې قطع به یې کړم درته بیرته به ځان ته ستون نه شي ستا لاس عروه ویلې بدحاله شي ته څومره سخت او تریخ یې بیا له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه محمده صلی الله علیه وسلم دا څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو ځواب یې ورکړه دا ستا وراره مغیره بن شعبه ده له دې وروسته عروه د یو څو شیبو لپاره نور هم پاتې شو بیا قریشو ته ورستون شو د هغو مخورو کسانو ته مخاطب شو او ویې ویل ای قریشو والله ما د قیصر کسرا او نجاشي دربارونه لیدلی دي سوګند په الله ما په هغوی کې د یو هم داسې ملګري نه دي لیدلي چې د خپل پادشاه دومره تعظیم کړی وی لکه څومره چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري د محمد صلی الله علیه وسلم عزت او تعظیم کوي د دې خبرې په اورېدو سره د قریشو په زړونو کې دومره ویره پرېوته چې د همدې ویرې پرته یې بله بیلګه نشته کله چې د قریشو دې پلاوي هم کومه مثبته پایله ونه لرله نو دا ځل یې سهل بن عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ولیږ دا چې حدیبیې ته ورسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو ویې ویلې ستا معامله یو څه آسانه شوه بیا مسلمانانو او مشرکینو د مکې په منځ کې د سولې تړون لاسلیک واقعه ډیره اوږده ده خو موږ به په همدومره باندې اکتفا کړو وړاندې مې هم ویلي و او اوس هم وایم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر کس طبیعت ته په لیدو سره همغسې عمل کوه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت د حدیبیې د سولې تړون په برخه کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو کړنو او اخلاقو یوه نمونه ترلاسه کولی شئ که موږ او تاسو هم هر کس ته د هغه د طبیعت په لیدلو سره عمل او کړنلاره غوره کړو نو په ژوند کې به کامیابه یو او د ژوند نه به خوند واخلو او که داسې نه وي هم به دعوتګر ناکامه وي او هم به اوریدونکی ناکام د امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د مزاج په اړه دا خبره مشهوره وه چې هغه سخت زړی او سخت مزاجه یو ورځ یو کس له خپلې میرمنې سره شخړه وکړه هغه د مسئلې د حل لپاره مشورې ته د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خواته راغی هغه چې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازې ته راورسید او غوښتل چې دروازه وټکوي نو د کور دننه څخه د عمر رضی الله تعالی عنه د میرمنې غږ راغی چې شور یې کوه او عمر رضی الله تعالی عنه یې په آرام سره خبرې اورېدلې سړی حیران شو د بیرته تللو هوډ یې وکړه روان شو عمر رضی الله تعالی عنه په دروازه کې د قدم سب سب محسوس که د باندې راووت او له سړي څخه یې د حال پوښتنه وکړه هغه ځواب ورکړه د مسلمانانو مشره ما د خپلې میرمن په اړه تا ته شکایت راوړی و خو کله مې چې ستا د میرمنې غږ واورید چې په تا یې چیغې وهلې نو بیرته ستون شو جواب مې ترلاسه عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویلې زما وروره دا زما میرمنه ده زما ازدواجي اړتیاوې پوره کوي زما جامې مینځي ډوډۍ راته پخوي آیا زه د دې یوه وړه غوندې ترخه خبره هم تیره نه کړم خو له دې ټولو ثبوتونو او دلایلو سره بیا هم ځینې خلک شته چې سخت مزاجي او سخت زړیتوب کوي او د هغوی د سخت مزاجي درمل نه وي د دې بې درملو خلکو د سمون لپاره د دوی سره له هم آهنګي پرته بله لار او چاره نشته ځینې ځوانانو ما ته د خپلو پلرونو د سخت مزاجي په اړه شکایت وکړ
ما ورته لار وښوده. یو ځوان راته وویلې ښاغلیه ما دغه ټولې لارې چارې چې تا وښودې کارولې دي خو هیڅ ګټه یې نه ده کړې. آخر د دې ستونزې د حل لاره کومه ده؟ زما په وړاندې د دې ستونزې د حل غوره لاره صبر دی. د داسې سخت مزاجه انسان بدمزاجي باید یوازې په صبر او حوصلې سره وزغملی شي. د ده ښېګڼې دې په پام کې ونیولی شي او د ده بدګڼې دې له پامه وغورځولی شي. نه یوازې دا بلکې تل باید ځان له حالاتو سره د برابرولو هڅه وکړی شي، ځکه د ځینې مسایلو د حل هیڅ لاره نه وي. د کم کس سره چې ستا علاقه او زړه راښکون دی د هغه د مزاج په اړه ځان پوهول ستا په ستونزو کې د کمی باعث جوړیدلی شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.